बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़िम सईद नासिर इरशाद शाकाम यूट्यूब चैनल ना د نن ویډیو کې مونږ مایکروسافټ ورډ کې डी एम सी او د سرټیفیکیټ طریقه وایو چې یو سکول یا کالج یا ادارې لپاره تاسو به डी एम सी څنګه جوړوي یا سرټیفیکیټ به څنګه جوړوي پاغي کې به ریکارډونه څنګه اډ کوي او د لپاره به مونږ مایکروسافټ ورډ فایل استعمالو او چې پدې کې څنګه مونږ डी एम सी یا سرټیفیکیټ ډیزاینینګ وکړو او بیا دغه سیده طریقه وایي چې څنګه مونږه ریکارډونه ایکسل فایل کې لیکلی شو او د ایم اس ورډ فایل سره د میل مرچ په ذریعه باندې لینک کولی شو. نو راځئ چې دا ویډیو ګورو. ویډیو کتو نه مخکې که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او دا بیل آیکن هم پریس کړئ چې زموږ نوي ویډیو اپډیټ تاسو ته ملاویږي او دا ویډیو مو خوښه شي نو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. یو डी एम सी سرټیفیکیټ یا داسې قسم ډاکومنټ چې مونږ ډیرو خلکو ته پرنټ کول غواړو یا جوړول غواړو د لپاره اول د ډیزاینینګ ضروري دی. ډیزاینینګ اوس مونږ د مایکروسافټ ورډ پروګرام کې کړی دی. دا یو پروجیکټ مونږ جوړ کړی والنټیرلی تعمیر ملت اکیډمي ته. نو په دې کې تاسو وګورئ مونږ ډیزاینینګ کړی دی، لوګو وغیرہ سمو سیټ کړی دي او بیا مو ورکې ډیفرنٹ سیزونه لیکلي کوم چې دا غیر ریکوایرډ سیزونه خدا که مونږ پرنټ کوو نو دا به فل डी एम सी پرنټډ راوځي او که الریډي یو پرنټډ डी एम सी وي او هغې کې مونږ صرف ډیټا فل کول غواړو نو بیا صرف د ډیټا لپاره چې کوم دا ټیکس باکس دي دا مونږ جوړ کړي دي نو دغسې به الریډي پرنټډ डी एम सी یا سرټیفیکیټ لپاره صرف ټیکس باکس جوړولی د نور لیکایي او د ډیزاینینګ وغیرہ ضرورت پنی چې کم ځای کې کومه ډیټا انټر کولی هغه مونږ مارجن حساب سره سیټ کو او بیا دلته مونږ هغې لپاره ټیکس باکس جوړ کو. د ډیزاینینګ نه پس چې اوس مونږ سره کم دي کې سیزونه ریکوایرډ دي هغې لپاره مونږ ټیکس باکس جوړو یا په ټیبل ورته جوړو او دې نه پس به مونږ دویم کار دا کوو چې ډیټابیس والا فایل جوړ کړو. هسې ډیټابیس فایل تاسو په میل مرچ کې کتلی چې ایم ایس ایکسس کې جوړېدو او دلته مونږ یو فایل په ایکسل کې جوړو او د ایکسل فایل به بیا د میل مرچ په ذریعه باندې د डी एम सी فایل سره مونږ لینک کوو. دا مونږ مایکروسافټ ایکسل کې یو فایل جوړ کړی دی چې په دې کې مونږ ډیټا انټر کوو او چې کوم سیزونه مونږ ته د مایکروسافټ ورډ د فایل کې ریکوایرډ دي هغه مونږ دلته کالمو په شکل باندې ټایپ کو. اوس دې کې تاسو برکتی شئ چې د کالمو څه ټایټل دي هماغه سیم ټایټل ډیټا مونږ دلته په دې مایکروسافټ ورډ فایل کې لیکلي ده. دې لپاره مونږ ریکوایرډ سیزونه په کالمو کې ولیکو او کالمو کې بیا مونږ مختلف قسم په دې رولز هم اپلای کولی شو څنګه به تاسو د ایکسل لیکچرو کې دا ګورئ. لکه دلته د کلاس کالم کې مونږ غواړو چې مختلف کلاسونه د راځي او چې کم کلاس مونږ هلته ډیټابیس نه سلیکټ کوو یا دلته ډیټا ټایپینګ دوران سلیکټ کوو نو هماغه د راځي. نو که مونږ ملټیپل کلاسز په دې کې لیکل غواړو دې دپاره مونږ سلیکشن وکړو د پوره کالم سلیکشن کوو یا سلیکټډ سیلز چې کوم خانې غواړو پای کې دا کلاسونه چینج کېږي نو دې لپاره مونږ ولاړ شو ډیټا ته. په ډیټا کې ډیټا ویلیډیشن او ډیټا ویلیډیشن به کلیک کړو او په دې کې مونږ که سپیسیفیک سیزونه لیکو دې لپاره مونږ لیس ډیټا ټایپ استعمالو. دلته به لیس سلیکټ کو او بیا چې کم کلاس دي نو هغه به د کامه شکل کې مونږ بیل ولیکو. 1 کلاس دی د کې 2 3 څومره کلاسز دي هغه مونږ ولیکو. دې نه پس انپوټ میسج کې که څه میسج لیکل غواړو دغسې که فرض کا دی کې څوک غلطه ډیټا لیکي د لپاره ایرر الرټ کې به ډیټا ولیکو. اوکې به ورکړو. اوس په دې باندې یو دا میسج راځي او دې نه پس دې که مونږ سپیسیفیک سیزونه لیکلی شو. که مونږ دې کې ایکسټرا څه لیکو نو بیا کمپیوټر میسج به ورکوي. نو دغسې دا په مختلف کالمو باندې مونږ دغه کوم ویلیډیشن رول دی دا اپلای کولی شو. اوس په دې کې مونږ د ډفرنٹ سبجیکټس لپاره ډفرنٹ مارکس لیکلي دي او د دې مارکس که مونږ اپټین مارکس راوباسو دې لپاره تاسو دا فارموله پیژنئ ایکول سم او پیرنتھیسس کې مونږ د دې ځای رینج ورکو چې د کم کالم نه کومه پورې جمع کول دي. دغسې پرسنټیج لپاره په دې کې مونږ فنکشن اپلای کوو. دا د پرسنټیج فنکشن دی په ډبل کلیک باندې معلومیږي او دغسې ګریډ دپاره هم دا یو فنکشن مونږ دې کې لیکلی دی. تاسو دا فالو کولی شئ او دې نه زده کولی شئ چې یو ګریډ څنګه لیکلی کېږي یا د ایکسل په لیکچرو کې هم دا ډیټیل سره شته دی او دغسې پوزیشن دپاره
د رینک فارموله اپلای کیږي د تاسو دلته نه کته شي او ریمارکس لپاره هم پدې کې مونږه د اف سټیټمنټ په ذریعہ باندې مختلف ریمارکس ورکړي لکه الټرا ایکسیلنٹ او نیډز امپروومنٹ ډیفرنٹ سيزونه تاسو دا کته شي او دا خپل ریکوایرمنٹ مطابق تاسو دا سیټ کول شي اوس په ایکسل فایل کې لګ بهتر کار د پاره دا پکار دي چې مونږ دې کې بعضی سيزونه پروټیکټ کو لکه موږ دې کې فارمولا پروټیکټ کول غواړو چې دا فارمولا ویزیبل نه وي او په دې کې څوک ایډیټینګ نشي کولای نو دې کې دا پروټیکټ شیټ په ذریعہ باندې مونږ څه کمانډونه اپلای کولی شو اوس چې کوم سيزونه الاو کول غواړو مونږ نو الته کې به مونږ بای ډیفالت په دې کې یو لاک کمانډ اپلای دی او چې کوم ځای کې مونږ غواړو چې یو ایډیټینګ دې څوک کولی شي نو هغه ځای نه مونږ لاک آف کوو لکه اوس مونږ په دې مارکس کې کوشش کوو چې څوک هم ایډیټینګ کوي مارکس اوس په دې کې مونږ سره کم سيزونه رائټیبل دي چې اپریټر ودا ټایپ کوي نو ټول سيزونه مونږ سلیکټ کوو لکه دا نیم او فادر نیم نو دې لپاره مونږ لاړ شو یا څومره چې سيزونه دي کم مونږ غواړو چې هغه ایډیټیبلی په کې څوک رائټینګ کولی شي او مونږ ټول سلیکټ کوو او بیا به دې ته لاړ شو پروټیکټ شیټ ته د هوم نه هم تللی شو او د ډیټا نه هم تللی شو او د ریویو نه هم تللی شو د پروټیکشن د پروټیکشن نمخ کې مونږ د دې لاک آف کوو د لاک آف کولو دا طریقه ده فارمیټ ته بلل شو فارمیټ کې با لاک سیل کدا آن وی دا به آف کو اوس چونکه دا آف شوی دی ولې په دې ما یو زیړ غوندې دلته نشان یې هغه نشته دی او که تاسو لاک کوئ نو په دې زیړ نشان راشي دا لاک نو اوس مونږ چې کومې خانو کې ډیټا الاو کوو چې په دې کې به خلک ټایپینګ کولی شي نو اس ځای به مونږ ان لاک کوو دغسې اوس اپټین مارکس سي نو دام چونکې اپریټر به ټایپ کوي نو دا سیزونه مونږ دغسې لاک د دیم آف کو اوس دا او چې کوم فیلډز مونږ پروټوکول غواړو نو د هغې نه به لاک کمانډ نه آف کوو اوس د لاک کمانډ آف کېدو نه پس مونږ په دې باندې پروټیکټ شیټ کمانډ اپلای کوو پروټیکټ شیټ کمانډ دلته نه مونږ ان کولی شو پروټیکټ شیټ به کلیک کوو او بیا دې ته پاسورډ به ورکوو ما دې ته 1 پاسورډ ورکو دې نه پس اوس دویمه مرحله ده چې د مایکروسافټ ورډ سره به د ایکسل دا فایل مونږ څنګه لینک کوو نو اول به مونږ مایکروسافټ ورډ کې ډي ایم سی یا سرټیفیکیټ د سم وي د هغې ډیزایننګ به وکړو د ډیزایننګ کمپلیټ کولو نه پس به مونږ میلینګ ته لاړ شو میل مرج ته او په دې کې به مونږ د ایکسل فایل لینک کوو دلته به د ایکسل فایل مونږ کلوز کړو اوس دلته لینک کولو لپاره به سلیکټ ریسیپینټ ته لاړ شو بیا یوز ایگزسټینګ لیست به کلیک کوو دې نه پس ایکسل فایل مونږ چېرته ایښی دی هغه ځای ته به مونږ لاړ شو او هغه ایکسل فایل به مونږ دلته نه سلیکټ کړو اوپن به ورکړو اوس مونږ کوم شیټ باندې ډیټا لیکلې ده هغه شیټ به دلته نه سلیکټ کړو اوکې به ورکړو اوس هغه شیټ دلته لوډ شو او د مایکروسافټ ورډ فایل ایکسل والا فایل سره لینک جوړ شو دا ټول کمانډونه ان شول اوس هلته نه مونږ ته کم فیلډونه کم کالمې پکار دي او دلته کم ځای اچول دي دې لپاره مونږ ټیکسټ باکس یې ډرا کړي د ټیکسټ باکس نه بغیر هم اچولی شو خو که یو لاین د پاسه ټایپینګ کول نو دې لپاره ټیکسټ باکس بهتره طریقه ده ټیکسټ باکس مونږ کم ریکوایرډ فیلډونه دي هغه ایکسل نه به دلته راځي او دلته مونږ پوټ کولی شو لکه دلته سیریل نمبر پکار دی سیریل نمبر باندې به کلیک کوو نیم دلته پکار دی نو دلته به فیلډ نه نیم راوالو سټوډنټ نیم دغسې فادر نیم پکار دی او کم فیلډز پکار هغه مونږ د ټول ټیبل کې مونږ هغه ایډ کړو د کالمو ایډ کېدو نه پس مونږ دلته که اوریجنل ډیټا کتل غواړو پریویو ریزلټس ورکړو نو کومه ډیټا مونږ ایکسل کې ټایپ کړې وه هغه ډیټا دلته ټوله ښکاره شوه اوس د دې نه پس که مونږ دا ټول پرنټ کول غواړو یعنې د ټولو سټوډنټ ډي ایم سیانې پرنټ کول غواړو دلته نه به لاړ شو او فینش اینډ مرج او بیا پرنټ ورکو او څومره ریکارډونه پرنټ کوو دلته نه هغه سلیکټ کړو او که نه مونږ غواړو چې د دې یو فایل دې جوړ شي او په هر فایل باندې د هر سټوډنټ بېلې ډي ایم سی جوړه شي دې لپاره به ایډیټ انډیویژوال ډاکومنټ کلیک کړو او دلته نه ریکارډونه سلیکټ کړو او اوس ماته 1 نه والې 10 پورې ریکارډ پکار دی اوکې به ورکړو دا به یو نوی فایل جوړ کړي لیټر 1 په نوم باندې او دې کې هر سټوډنټ دپاره بېله ډي ایم سی جنریټ شوه نو دا مونږ ځان سره سیو کولی شو او پرنټینګ دپاره هم مونږ ته د دې نه په اسانه باندې پرنټ کولی شو او دغسې مونږ په دې کې
نیکسٹ ریکارډ مخکې ریکارډ ته تللی شو، واپسي ریکارډ ته، ډومبي ریکارډ ته، اخري ریکارډ ته، یا دغسې یو سپیسیفیک رول نمبر والا سټوډنټ معلومولی شو یا خاص نوم والا. نو که موږ ته پکار وي احمد نیم موږ ټایپ کو او دې کې که فاین نیکسټ ورکو نو دی به هر یو کالم کې ګوري چېرته احمد لیکلی، او که موږ دلته صرف ورکړو چې سټوډنټ نیم کې وګوري چې احمد چېرته راغلی نو احمد نیم به موږ ته فایند کړي او را به کړي. دلته موږ ته سرچینګ هم آسان دی. نو دې کمانډ په ذریعه باندې موږ ډي ام سیانې سرټیفیکیټس یا نور داسې ډاکومنټ جوړولی شو چې د هغې ټولو ډیزاین یا پیټرن یو شان او په هغې کې موږ صرف ډیټا بدلو. نو امید دی دا کمانډ به ستاسو خوښ شوی وي. انشاءالله آینده ویډیو کې بیا ملاقات کوو. خپل خیال ساتئ. د الله په امان.